د لغمان والي د سیمهییزو پولیسو د یو پخواني سرتیري مرسته او لاسنیوی وکړ. د لغمان والي محمد آصف ننګ د سیمهییزو پولیسو د پخواني سرتیري عبدالواسع سره د نقدي مرستې ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یاد سربار 3 کاله وړاندې د سیمهییزو پولیسو په لیکو کې ټپي شوی و چې له تېرې ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د عکس له خپرولو سره یو شمېر کسانو نیوکه کړې وه چې ګواکې له دغه شخص سره مرسته نه کیږي. نوموړي سرتیري سره نن د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ ولیدل او د هغه هڅې او قربانۍ وستایلې. په دې لیدنه کې د لغمان والي سربیره امنیه قماندان سمونوال منظور ستانکزي، د استناب څارنوالۍ رئیس سلام جان قلمیار او یو شمېر نورو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د لغمان والي د یاد سربار سره د نقدي مرستې سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ژر رسونې ډاډ هم ورکړ. ښاغلي ننګ ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د دغه سرتیري درملنه کاري اسانتیا وي او په دایمي ډول د کورنۍ پاملرنې او لاسنیوی هم وشي. ورته مهال امنیه قماندان سمونوال منظور ستانکزي یادونه وکړه چې د سیمهییزو پولیسو دغه سرتیري ټول هغه حقوق چې په دولت کې لازمه دي ورته رسېدلي او په راتلونکي کې به هم ورته پاملرنه ترسره شي.